بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره Excel VBA lesson number 2 دی. دې کې به انشاءالله بیسکس وایو او چې کوم important information دي هغه به ترلاسه کوو او همدغه شان پریکټیکل به سټارټ کوو. راځم هغه فایل ته. What are variable and data type? Variable is the name of memory location and it's used to store the data. دا د memory location یو نوم دی چې کوم د data storing لپاره استعمالیږي. Its value can be changed or reused many times. Variable value کېدلی شي چې change شي او یا many time use شي. تاسو ته په تصویر کې ښکاري ما دغه رینج ته یو نوم ورکړی دی، یو نوم ورته ډیفاین کړی دی. د variable مطلب هوبهو همدغه دی. ما سره یو رینج دی، د دغه رینج نیم دی سیل. زه غواړم چې د دغه رینج میکس وګورم، نو زه به هلته پکې سیل لیکم د رینج پر ځای باندې، یا زه غواړم چې دغه سیل مینیمم شو کړم، نو زه به هلته پکې همدغه چې کوم سیل ما نیم ډیفاین کړی دی مینیمم فنکشن کې به زه ورته سیل لیکم. دا یو موږ سره سمپل مثال. اوس موږ کولی شو چې دغه ویریبل چې کله موږ ډیفاین کوو او دغه ته موږ نوم ورکوو باید څه خصوصیات ولري، څه باید موږ ونه کړو. صحیح شوه؟ موږ سره دغه شپږ خبرې دي، دغه باید یاد وساتو. The name will not reserve keyword like private, next, loop, etc. دغه ما سره څه خاص او مشخص نومونه دي چې کوم په VBA کې یو خاصه ویلیو لري او یو خاص کارکردګي لري. نو ویریبل ته موږ باید دا نومونه ورنکو. A ورکو، B ورکو، خان، جان، هر نوم چې ورکې هغه ورکه، خو دغه نوم باید ورنکې ځکه چې دا په VBA کې یو خاص رول اپلای کوي او یو خاص رول لري. دویم، don't use special characters. دغه کوم special characters چې ما تاسو ته لیکلي دي دغه باید یوز نه کړو، like dollar sign, and sign, exclamation mark, percentage, dot, etc. Number 3 یا دریم، don't use space. ویریبل موږ باید داسې ونه لیکو چې مثال موږ خان سپیس جان یا A سپیس B، داسې باید ونه لیکو. باید د سپیس پر ځای باندې انډرسکور یوز کړو. use underscore character instead of space. سپیس پر ځای موږ باید انډرسکور یوز کړو. صحیح شوه؟ څلورم نمبر، VBA is not case sensitive. VBA case sensitive نه دی او دا غټه وړوکي اپر او لور دې ته نه ګوري، دا صرف دغه ته ګوري چې دغه نیم میچنګ کوي که میچنګ نه کوي. پنځم نمبر، don't use a beginning number but in middle use. په beginning کې ویریبل د نیم په سر کې تاسو یو دوه درې نشي استعمالولی، نمبر نشي استعمالولی، که منځ کې استعمالوئ اخر کې استعمالوئ هغه هېڅ پروا نه کوي. اخرنم نمبر، شپږم نمبر، don't use over 255 characters length. ویریبل length باید د 255 څخه زیات نه وي. Variable declaring is start with the word dim. کله چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کوو هغه باید په ډیم سره موږ شروع وکړو. ډیم مطلب ډایمنشن. مثال یې څه کېدلی شي؟ dim A as byte. ډیم موږ ډیکلیئرنګ دپاره کوو چې موږ دغه ویریبل ډیکلیئر کړو. A موږ سره ویریبل شو. as byte، byte مطلب دا دی چې دغه A دا موږ ته as a byte شو په VBA کې. صحیح شوه؟ که تاسو B ورکوئ، که تاسو C ورکوئ، که تاسو خان ولیکئ، ډیم خان از بایټ همدغه شان. نو خان موږ ته د خان ډیټا ټایپ بایټ شو. صحیح ده؟ اوس راځو ډیټا ټایپ وایو. ډیټا ټایپ څه ته ویلی شي؟ ډیټا ټایپ. A data type is an attribute associated with a piece of data that tells a computer system how to interpret its value. لایک ګوره تاسو وګورئ موږ په هغه تیر مثال کې ډیم A as byte ښوده. دغه ډیټا ټایپ اوس سیسټم ته وایي چې موږ ته دغه A د بایټ په شکل باندې قبول کا. صحیح شوه؟ لایک بایټ کې تر 255 پورې نمبرونه ځایږي، دې څخه زیات نه اخلي. که تاسو 255 څخه زیات عدد ورته ورکړئ، 256 ورکړئ، 500 ورکړئ، 1000 ورکړئ، 10,000 ورکړئ، نو تاسو ته بیا ایرر شو کېږي ځکه چې بایټ کې 255 څخه زیات نمبر نه ځایږي او نه اخلي. صحیح شو؟ دا به انشاءالله په اگزامپل کې اوس وایو.
اوس راځو ډیټا ټایپ موږ سره دوه ډوله دي، یو ته نومیریکل ډیټا ټایپس ویلی شي او بل ته نن نومیریکل ډیټا ټایپس ویلی شي. نومیریکل ډیټا ټایپس کې اول نمبر موږ سره بایټ دی، خو یا ساتئ چې په دې کې ما تاسو ته سکیپ کړي هم دي او هغه به زه تاسو ته دلته په تصویر کې وښیم چې کوم موږ په فنکشن بک کې ویلي وو کله چې موږ هغه پریکټیکل کار سټارټ کوو نو په هغه کې ما تاسو ته ډیټا ټایپس ذکر کړي دي، تاسو په تصویر کې هم ښکاري. نو دا موږ ویلي هم دي خو بیا هم راځو او تاسو ته موږ وی بی ای کې دغه ډیټا ټایپس نور هم په ډیټیل سره ښایو. راځم اول نمبر موږ سره بایټ دی. بایټ کې موږ سره د 0 څخه والا تر 255 پورې اخلي. انټیجر موږ ته هول نمبر اخلي او دا د منفي 2.988 څخه تر مثبت 2088 پورې اخلي. لونګ سره تر 2 بیلیون څخه تر 2 بیلیون پورې اخلي، ماینس 2 بیلیون څخه مثبت 2 بیلیون پورې اخلي. صحیح شوه؟ 2 بیلیونه 140 میلیونه 483,648. صحیح شو؟ که لونګ ورته ولیکئ هغه بیا د دې ډبل اخلي. سنګل موږ سره دوه ډوله ویلیو اخلي، یو پوزیټیف او یو نیګیټیف چې تر دغو مقدارونو پورې ده چې کوم لیکل شوي دي. ډبل څومره ویلیو اخلي تاسو په تصویر کې ښکاري چې کوم موږ په بک کې ویلي دي. ډیټ موږ ته جنوري 100 څخه علي تر ډسمبر 31 9999 پورې. نن نومیریکل ډیټا ټایپس کې موږ سره اول سټرینګ دی چې کوم دوه ډوله کریکټرز اخلي چې یو ته فکس سټرینګ ویلی شي او بل ته ویریبل لینک سټرینګ ویلی شي. فکس سټرینګ هغه 2 بیلیون کریکټرز پورې اخلي، یعنی 2 پاور بای 31 کې نو 2 بیلیون کریکټر راځي څه د پاسه. او دا ویریبل لینک سټرینګ چې دی دا 64K کریکټرز یعنی 64,000 کریکټرز څه د پاسه اخلي. 2 پاور بای 16 چې کې نو تاسو ته دغه اندازه درکوي چې دومره کریکټرز ته اخلي. بولین موږ ته ټرو او فالس اخلي. آبجیکټ موږ ته ول شیټ رینج دا موږ سره آبجیکټ دی. او ویریانټ چې کله تاسو مطمئن نه یاستئ چې زما ویریبل په یو ټایم باندې ټیکس وي بل ټایم باندې نمبر وي، یو ټایم باندې نمبر وي بل ټایم باندې ټیکس وي، نو دې دپاره تاسو ویریانټ اخلئ، یعنی ډیم A از ویریانټ. نو A اوس نامعلوم دی چې کوم ټایم کې نمبر شو نو دا از نمبر ماته اخلي، چې یو ټایم کې مثال ټیکس شو نو ویریانټ دا A ماته از ټیکس کنسیډر کوي. صحیح شوه؟ نو ویریانټ دا دواړو دپاره دی. اوس راځو پریکټیکل ورک ته. زه رالم مایکروسافټ ایکسل ته او په دې کې زه رالم ډیولپر ټیب ته، په دې کې زه رالم ویژوال بیسک ته. دغه موږ سره ویژوال بیسک فور اپلیکیشن وینډو ده. زه راځم انزرټ ته او موډیول انزرټ کوم چې دغه ته IDE ویلی شي، انټیګریټ ډیولپمنټ انوایرمنټ. بیا زه راځم انزرټ ته، پروسیجر ته راځم. زه کولی شم چې له دې څخه پروسیجر ایډ کړم چې کوم سب روټین دی یا فنکشن دی یا پراپرټي دی. همدغه درې واړه زه کولی شم چې دا پبلیک هم ایډ کړم یا پرایویټ هم ایډ کړم. پبلیک او پرایویټ کې فرق دا دی چې فار ایگزامپل تاسو دغلته یو پبلیک سب روټین کریټ کړئ، هغه تاسو کولی شئ چې په بل موډیول کې هم استعمال کړئ. که تاسو فار ایگزامپل پرایویټ دغلته انزرټ کو او پرایویټ سب روټین هم جوړ کو، تاسو نشئ کولی چې همدغه سب روټین د تاسو په بل یو کې یوز کړئ او په بل کې ورته کال وکړئ. دا انشاءالله اوس وایو. صحیح ده؟ زه دلته رالم، زه وایم چې فار ایگزامپل ماته یو سب روټین راوله د خان په نامه باندې. صحیح ده؟ بس انټر موږ ته راغلی چې پبلیک سب خان اینډ سب. که تاسو فار ایگزامپل دغه پبلیک په ځای ورته پرایویټ ولیکئ نو دا به تاسو نشئ کولی چې دا تاسو په بل موډیول کې دې ته کال وکړئ. نو همدغه شان که تاسو دا پاک هم ورته کوئ او تاسو سمپل ولیکئ چې سب خان او اینډ سب، دغه سب روټین تاسو کولی شئ چې په بل موډیول کې یوز کړئ او دغه ته کال وکړئ. صحیح ده؟ همدغه شان تاسو فنکشن هم راوستلی شئ، پراپرټي هم راوستلی شئ. ګوره سب کې موږ سره اینډ سب دی، فنکشن کې موږ سره اینډ فنکشن وي. صحیح شوه؟ زه دلته رالم پروسیجر ته او زه ورته وایم چې فار ایگزامپل سم ZUH دا ما فنکشن راوسته، دا مې اوکې کلیک کړو. نو موږ سره فنکشن ده او دا موږ سره اینډ فنکشن ده. اف سره به اینډ اف راځي. صحیح شوه؟ فور سره به نیکسټ راځي لوپ سره. صحیح ده؟ خو زه راځم سمپل څه کریټ کوم، سب روټین کریټ کوم د خان په نامه باندې. اوس زه غواړم چې تاسو ته هغه چې کوم معلوماتو د ویریبل او ډیټا ټایپ هغه باید تاسو دلته کلیر کړم. خو فرست زه راځم ټولز ته او دې کې آپشن ته راځم، دې کې راځم سایز د دې لږ 14 کوم، دا مې اوکې کلیک کړو.
دغه سایز به موږ ته لږ غټ شي. صحیح ده که نه؟ زه دلته راځم زه ورته یم dim a as for example byte. دا a ما as a byte د سیسټم ته ورښودو، د VBA ته مې ورښودو چې a byte واخلي. dim b as byte، خو زه کولی شم چې دا په یو لاین کې هم ولیکمه. صحیح شوه. کاما ورته اخلمه b as byte او کاما ورته اخلمه c as for example byte. ما abc ورته ډیکلیر که byte. صحیح شوه. a ته مې یو عدد ورکه 100، b ته مې یو عدد ورکه 200 او c ته زه وایم چې a خیر غټې ولیکه جمع b دا ماته جمع کا. MSG باکس دی کې ماته c راته راکړه. میسج باکس لپاره به تاسو MSG باکس ورته لیکئ چې دا انشاءالله به په نیکست لیکچر کې وایو. میسج باکس کې به فول انفارمیشن ترلاسه کوئ انشاءالله په نیکست لیکچر کې. اوس زه راځم زه تاسو ته دا ښایم چې آیا دا څرنګه کالکولیټ کیږي او دغه ماته څرنګه جواب راکوي. دې لپاره به تاسو راشئ ویو ته او په دې کې به تاسو لوکل وینډو ته راشئ. نو دغه کې دا ماته سټپ بای سټپ شو کیږي. دا تاسو کولی شئ چې دا دغه شان موو هم کې الته ډریګ هم کې. صحیح شوه. او ډبل کلیک بس دا بل ترته راشي. بس صحیح ده. زه دلته راځم ډیبګ ته او په دې کې سټپ ان 2 باندې کلیک کوم. څرنګه ما سټپ ان 2 باندې کلیک کړم ماته هغه سب انتخاب کړ چې دا موږ سره په موډیول نمبر 1 کې دی چې دې کې موږ سره a b c درې واړه از ا بایټ ډیکلیر شوي دي. زه راځم F8 پریس کوم چې سره ما F8 پریس کړ زه a ته راوستلم. ما ګوره a ته راته 100 ورکړو. بیا F8 پریس کوم b کې راته 200 ولیکو. بیا F8 پریس کوم ما څه پریس کو F8 پریس کوم overflow. ښه که تاسو وګورئ چې ما تاسو ته ویلي وو دا 100 او 200 دا 300 کېږي بایټ 255 پورې اخلي. نو زه به راشم دا یو به ورته شل کړم دا به زه ریسیټ کړم. اوس بیا زه راځم سټپ ان 2 ته. نو ګوره تاسو ته معلوماتو شو چې بایټ 255 څخه زیات نه اخلي. 100 او 200 خو 300 کېږي که نه. نو دې د وجې نه موږ ته په سی کې ایرر خو د اوورفلو والا ایرر. صحیح شو. اوورفلو مطلب دا دی چې دا د حد نه زیات شو. بس F8 شو دا راته 100 شو دا راته 60 شو. جواب یې راته 160 شو. چې کله F8 پریس کړم نو ماته میسج باکس کې 160 لیکي انټر. صحیح شو. او بیا F8 بس دا ختم شو. ها اوس زه راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا ماته بایټ ما اخله دا ماته انټیجر واخله. صحیح شو. او دا هم انټیجر او دا هم انټیجر. صحیح ده که نه؟ اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ دا ورته 2000 هم کوي مشکل نشته. F8 میسج باکس کې 2000 ځکه چې دا ما انټیجر واخیست او انټیجر 2000 پورې عددونه اخلي. همدغه شان که تاسو بایټ ورته اخیستی وي دا بایټ کو او دا بایټ کو نو تاسو هلته ورته ایج اخیستی وي فار ایگزامپل. دام فار ایگزامپل ایج ورته اخیستی وي ایج نمبر 1 دام فار ایگزامپل ایج 2 او دام فار ایگزامپل ایج 3 دغه شان مو اخیستی وي. تاسو په دې دپاره انټیجر نه اخلئ ځکه چې ایج خو 2 ډیجیټر نه وي که نه خو بایټ هغه دپاره صحیح دی. تاسو کوشش کوئ چې د دې دپاره دغه شان ډیټا ټایپ والئ چې څومره د دوی دپاره مطابق وي. ځکه که تاسو فار ایگزامپل انټیجر واخلئ یا ډبل واخلئ یا لونګ ورته واخلئ نو هغه بیا ډیر زیات ځای فضول پاتې وي او ستاسو ډیټابیس باندې بوج وي. صحیح ده. د دې د وجې نه باید تاسو دغه شان دا ورته والئ. ښه اوس زه راځم زه ورته یم چې کله زه F8 پریس کړم F8 نو ماته به دا دغه شان راشي. صحیح شوه. نو زه دلته راځم زه ورته یم چې دا مثلا H1 دی مثلا H2 دی او دا هم مثلا H3 دی. صحیح ده. بس کلوز F8 موږ سره اوورفلو ایرر شو. زه ورته وایم چې کله ایرر راشي on error go to ZUH. صحیح شوه. دلته به ورته ولیکم چې exit sub دا exit sub د ځکه لیکم چې کله دا ټول کوډینګ ختم شي نو ماته دا سب exit کا د لاندې به نه راځي خو چې کله ایرر و بیا به دې ځای ته راځي. صحیح شوه. میسج باکس ورته لیکم sorry your
value is toward the limit. صحیح ده بس go ما ته سوي sorry your value is toward the limit. دا څنګه کیږي دا راځم F8 ته F8 ته F8 ته F8 ته F8 ته ګوره ډایرکټ دې ځای ته راغلی که اوس فار ایگزامپل دغه ویلیو ورته ما شل کړه نو تاسو ورته وګورئ F8 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 دا به دغه شان راځي F8 میسج باکس ګوره exit sub ډایرکټ به exit شي نو end sub ته رانغی ځکه چې ما د وخت څخه مخکې دا exit کړ. اوس زه راځم تاسو بیسیک څه ښایم خبرې ښایم چې هغه ته سلیکټ ویلی شي. دلته راځم انزرټ ته موډیول ته راځم زه ورته لیکم چې سب A B C صحیح شوه. زه راځم ډي زیات بیسیک او سکرچ نه سټارټ اخلم چې هغه موږ سره دی څه شی موږ سره دی سلیکټ. زه راځم چې کله زه کوډینګ لیکم کوډینګ کې زه باید اپلیکیشن ولیکم وربکس ولیکم بک نمبر 1 دی موږ سره دا او بالکل ډاټ ورکشیټس شیټ نمبر 1 دی او ډاټ رینج زه غواړم چې C5 سلیکټ کړم ډاټ سلیکټ ورته ولیکم صحیح شوه. بس ګو باندې کلیک کوم ماته اتوماتیکلی C5 سلیکټ کیږي خو زه ورته وایم نه زما دومره غټ کوډینګ نه دی په کار زه به دې دپاره دغه شان کار وکړم صرف رینج به پرېږدم بس ګو دی ماته دا انتخاب کو شیټ نمبر 3 ته فار ایگزامپل راغلم او زه ورته وایم چې ګو دا به ماته دې ته هم کار کوي ځکه چې ماته شیټونه ورته نه دي لیکلي صحیح ده. ته راشم شیټ نمبر 1 ته او په دې کې به لږ نورې خبرې هم درته وکړم. زه کولی شم چې دغه رینج C5 دا هم انتخاب کړم فار ایگزامپل F5 دغه ځای پورې ماته دا سلیکټ کا او دا به زه کمنټ بلاک کړم دغه ته کمنټ بلاک ویلی شي دا کمنټ بلاک به کوم ځای نه راوستلی دی دا به تاسو راشئ ایډ او ریموو بټنز ته کسټمایز ته او په دې کې به تاسو ایډیټ ته راشئ او په ایډیټ کې به تاسو لاندې راشئ کمنټ ته دا به دغه شان ونیسئ هلته به یې ډراپ کړئ دې ځای نه به یې ډرګ کړئ هلته به یې ډراپ کړئ. اوس زه راځم ګو ورته وکړم نو ماته اتوماتیکلي C5 نه تر F5 پورې سلیکټ کړ. زه ورته وایم چې ماته C5 او F5 بیل بیل سلیکټ کا نو زه ورته ولیکم C5 کاما F5 دا به ټول ډبل کوټس کې ونیسم سلیکټ صحیح شوه. دا ماته کمنټ بلاک کا بس ګو وکړم ماته اتوماتیکلي C5 او F5 بیل بیل راته انتخاب کړ صحیح شوه. زه ورته وایم چې ماته رو نمبر 3 سلیکټ کا نو زه ورته لیکم رینج 3.3 نو ډاټ سلیکټ صحیح شوه. دا به زه اپوسټروفي په ترو باندې هم څه کولی شم کمنټ کولی شم یا دغه شم تاسو ریم ورته ولیکئ ریم مطلب ریمارک دا بیا کار نه کوي دا مې ګو ورته واخیست ماته 3 نمبر رو انتخاب شوله. اوس ورته وایم چې ماته کالم ډي انتخاب کا نو ډي به ولیکئ ډبل ډاټ ډي به ورته ولیکئ ډاټ سلیکټ ورته واخلئ دا به راته لاک کوي سوري ریم هم ورته لیکلی شي صحیح شوه. بس ګو مې واخیسته ماته به ډي کالم انتخاب شي. یا همدغه شان زه کولی شم چې مکمل یو غټ رینج ورته سلیکټ کړم رینج فار ایگزامپل A1 نه واخله تر فار ایگزامپل D5 پورې ټول ماته سلیکټ کا بس دا مې ګو ورته واخیسته ماته به دغومره یو رینج انتخاب شي. همدغه شان زه کولی شم چې 3 دانې یا 4 دانې یا 5 دانې رینجونه هم ورته انتخاب کړم فار ایگزامپل رینج A1 نه والا تر A5 پورې او کاما D1 نه والا یا D5 نه والا فار ایگزامپل تر F10 پورې صحیح ده دا ماته سلیکټ کړه او دا به زه کمنټ کوم بس دا زه ګو وکړم ماته اتوماتیکلي هغه زیات انتخابېږي خو تاسو ته ما ویلې چې تاسو غواړئ چې بیل بیل انتخاب کړئ دغه منځ کې به تاسو ورته ډبل کوټس نه لیکئ بس ګو وکړم ماته اتوماتیکلي دغه 2 دانې رینجونه بیل بیل انتخابېږي. همدغه شان د رینج څخه وروسته ما سره یو بله فنکشن ده چې هغه ته سیلس ویلی شي. رو انډکس موږ سره فار ایگزامپل 5مه رو ده څوم کالم دی 5م کالم دی دا ماته ډاټ سلیکټ دا ماته سلیکټ کا بس زه ګو باندې کلیک کوم ماته به اتوماتیکلي 5م نمبر کالم او 5م نمبر رو هغه به ماته انتخاب شي چې هغه سیل موږ سره E5 راځي صحیح شوه. همدغه شان زه په رینج کې هم دا لیکلی شم چې رینج فار ایگزامپل سیلس مې ورته ولیکو ورته وایم چې
دریم نمبر رو او دریم نمبر کالم دینه واخله تر سیلز لسم نمبر رو او لسم نمبر کالم پورې ماته دا څنګه کا ډاټ سلیکټ ماته سلیکټ کا بس زه به ګو واخلم ماته به اتومیټیکلی دا انتخاب شي نو زه ورته وایم چې دا دې ماته کمنټ بلاک شي دا دې راته دغه شان راشي دا ما ګو واخیستو دا ما سره پنځم نمبر رو دا پنځم نمبر کالم دی کوم ځای نه ښکاري دلته راځم از ایکول ټو فار ایگزامپل رو ورته لیکم ماته اتومیټیکلی پنځه ښکاري دلته زه راځم د از ایکول ټو فار ایگزامپل کالم لیکم ماته اتومیټیکلی پنځه ښکاري نو ماته د دې او د دې ترمنځ چې کوم یو راځي دیس ون دا ماته پنځم نمبر کالم دی او پنځم نمبر رو ده همدغه شان سیلز مون سره د دې لپاره استعمالیدلی شي همدغه شان زه کولی شم چې ریسایز هم زه په دې کې استعمال کړم لایک رینج مې ورته ولیکو زه ورته وایم چې فار ایگزامپل d5.resize ریسایز یې که فار ایگزامپل زه ورته وایم چې لس رو لاندې لاړ شه او دوه کالمونه ښي خواته لاړ شه او ډاټ سلیکټ صحیح شوه ګوره ګو مې واخیسته ماته اتومیټیکلي D5 نه سټارټ واخیسته لس رو لاندې لاړه او دوه کالمونه ښي خواته لاړه که زه ورته وایم چې نه پنځه کالمونه ښي خواته لاړ شه ګو مې واخیسته پنځه کالمونه به دا ښي خواته انتخاب کړي نو دا موږ سره د ریسایز یوه فایده اوس زه راځم تاسو ته یو سمپل طریقه ښیم چې په سمپل طریقې سره هم تاسو دغه سلیکټ کولی شئ زه ورته دغه غټ بریس لیکم زه ورته یم چې ماته A5 سلیکټ کا غټ بریس ډاټ سلیکټ صحیح شوه بس زه ګو وکړم ماته به اتومیټیکلي A5 انتخاب شي تاسو ګوره ما ویلي وو چې VBA چې دی دا کیس سینسیټیو نه دی صحیح شوه زه اوس راځم زه ورته یم چې فار ایگزامپل A5 کاما C5 دا ماته څنګه کا سلیکټ کا بس دا به زه ورته کمنټ بلاک کړم او ګو ماته اتومیټیکلي A5 او C5 دواړه سلیکټ کو اوس که زه ورته وایم چې د A5 څخه حواله تر C5 پورې دا ماته انتخاب کا زه به راشم A5 ډبل ډاټ یا کالم C5 ډاټ سلیکټ صحیح شوه دا بره به ورته زه کمنټ بلاک کړم بس کو ماته به اتومیټیکلي A5 څخه تر C5 پورې ټول به ماته انتخاب شي همدغه شان که تاسو غواړئ چې درې سیلونه په دې کې انتخاب کړئ څلور سیلونه لس سیلونه نو تاسو یې په ایزي طریقې سره کولی شئ صحیح شوه فار ایگزامپل A1 کاما D1 کاما فار ایگزامپل F1 کاما B10 دا ټول ماته څنګه کا ډاټ سلیکټ دا ماته انتخاب کا اوس به زه راشم ګو به وکړم ماته به اتومیټیکلي A1 D1 F1 او B10 به دا انتخاب شي همدغه شان زه راځم زه اوس د رینج سره آفسیټ فنکشن استعمالوم آفسیټ خو تاسو ته معلومات دی چې آفسیټ څه لپاره استعمالیږي لایک زه دلته راځم از ایکول ټو آفسیټ زه ورته وایم چې ماته دغه پنځه انتخاب کا دا پنځه به څنګه انتخابوم تاسو دا وشمارئ 1 2 3 4 څلور روګانې دي صحیح شوه زه بل دلته څلور ولیکم کاما څو کالمه خواته دي یو کالمه خواته دی خو یاد ساتئ چې کله تاسو دغه ټارګیټ سیل څخه شاته ځئ په کالمونو کې نو دا ماینس کیږي ځکه زه دویم کالم کې ما زه چې اول کالم ته ځم زه باید ماینس 1 ولیکم کنه چې ما باید اول کالم ته بوځي که زه غواړم چې دریم کالم ته لاړ شم اوس زه دویم کالم کې ما زه باید مثبت یو ورته ولیکم چې دغه دو سره دا یو جمع شي چې دا باید درې شي زه باید دا 1 ورته کړم بس دا مې بریکټ بند که انټر مې پریس کړم ماته اتومیټیکلي هغه 5 راته انتخاب شو زه دلته لیکم فار ایگزامپل هیر نو ماته اتومیټیکلي هماغه ځای انتخابېږي نو آفسیټ دا دې دپاره استعمالیږي زه اوس راځم ویژوال بیسک ته زه ورته لیکم چې رینج فار ایگزامپل E1 دی صحیح شوه ډاټ آفسیټ زه غواړم چې د دغه ځای څخه دا هیر انتخاب کړم د دې ځای څخه صحیح شوه آفسیټ بریکټ خلاص رو څو رو لاندې دی 1 2 3 4 څلور رو لاندې دی تاسو به مثبت څلور ولیکئ ځکه چې روګانې لاندې ځي هغه زیاتېږي ګوره زه اول کې یم که نه پنځم ته ځم نو زه باید د یو سره څلور جمع کړم که نه چې زه پنځم ته لاړ شم که زه پنځم کې وې اول ته تلم نو ما باید ماینس څلور لیکلی وې چې دغه پنځه څخه څلور ماینس شي ما به اول رو ته بوځي نو دې وجې نه ما څلور ولیکئ چې زه اوس په اول رو کې ما پنځمې ته ځم کاما کالم آفسیټ څو کالمونه شاته ځي یو دوه درې څلور کالمونه زه شاته ځم زه اوس پنځم کالم کې ما اول کالم ته ځم زه باید ماینس څلور ولیکم صحیح شوه ډاټ سلیکټ مې ورته واخیسته
بس زه راځم ګو باندې کلیک کوم ماته اتوماتیکلی همدغه خطونه انتخابیږي چې دا ما سره د آفسیټ فنکشن یو بهترین یوزیج. اوس زه ورته وایم چې دا کوم ځای زما انتخاب شوی دی اکټیو سیل مې ده، د اکټیو سیل څخه زه واپس راځم همدغه E1 ته. صحیح شوه. زه به داسې کار وکړم اکټیو سیل صحیح شوه ډاټ آفسیټ. اکټیو سیل څخه زه څو کالمونه مخکې ځما یو دوه سوري اول خو روګانې دي کنه څو روګانې به راځمه یو دوه درې څلور روګانې به راځمه زه باید ماینس څلور ولیکم. څو کالمونه خواته ځمه یو دوه درې څلور زه باید مثبت څلور ولیکم. بس ډاټ سلیکټ اوس راشه ګو ماته به اتوماتیکلي E1 انتخاب شي. دې دپاره زه راځم یو پریکټیکل اگزامپل کریټ کوم په شیټ باندې. صحیح ده. ښه زه راځم ډیولپر ټیب ته او په دې کې زه راځم دغه بټن ته راولم او دې سره به زه الټ ونیسم الټ دغه شان دلته مې راوستله او دا کلوز بیا زه راځم همدغه بټنه الټ مې هولډ ډاون ونیو دا دویمه بټنه شوه بیا زه رالم الټ مې هولډ ډاون ونیو دغه به زه راولم دا ټولې بټنې. اوس زه راځم د هر یو باندې یو میکرو اساین کوم او نوی کریټ کوم. زه راځم زه ورته چې فار ایگزامپل دا ما سره هوم بټن دا نیو باندې زه کلیک کوم. هوم بټن خو تاسو ته معلومات دی زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل رینج I8 ډاټ سلیکټ بس سمپل ساده. زه راځم دې باندې کلیک کوم او اتوماتیکلی I8 ته راولي. اوس راځم رایټ ته رایټ ما غلط هم لیکلی دی صحیح شوه. دې باندې رایټ کلیک کوم اساین میکرو او رایټ مې ورته واخیستو نیو اخلم نو دا خو تاسو ته معلومات دی چې کوم ځای انتخاب شوي هغې ته سلیکشن ویلی شي. سلیکشن ډاټ آفسیټ زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل چې کوم رایټ خواته ځي هغه روګانې ځي که نه ځي زه ورته چې روګانې دې نه ځي 0 کاما او کالمونه زیاتېږي که نه او بلکل دا به تاسې ورته ولیکئ ډاټ سلیکټ. صحیح ده. تاسو وګورئ او هوم ورته والئ او دا پلس دا به دغه شان ځي هوم دیس ون. صحیح شوه. او اپ زه اپ باندې رایټ کلیک کوم اساین میکرو زه اپ لیکم دا مې نیو ورته واخیسته همدغه سلیکشن زه کاپي کوم. اوکې ښه دې خو په روګانو کې کار دی که نه بره او یا لاندې ځي چې بره ځي نو روګانې کمیږي باید زه ماینس 1 واخلم کالم کې د کار شته دی نه دا مې 0 واخیستو تاسو ورته ګورئ هوم اپ چې اخلم دا به بره ځي رایټ چې اخلم دا به دغه شان ځي. صحیح شوه. ډاون باندې زه رایټ کلیک کوم اساین میکرو ورته اخلم ډاون ورته لیکم نیو ته راځم دغه پیسټ کوم او ډاون چې راځي نو دا ما سره یو یورو زیاتېږي او کالم دې ماته نه ځي بس ډاون دا ماته ډاون دی ګوره هوم ډاون. لیفت باندې رایټ کلیک کوم اساین ته راځم لیفت ورته لیکم نیو ته رالم هلته مې کنټرول وي پیسټ کړ نو چې لیفت خواته ځي دا به ماینس کېږي که نه دا ماینس ورته واخیست بس راځئ هوم رایټ خواته ځه دیس ون لیفت خواته ځه دیس ون اپ خواته ځه ډاون خواته ځه. صحیح شوه. همدغه شان تاسو کولی شئ چې دا استعمال کوي. صحیح ده. دا موږ سره یو سمپل ټریک او سمپل خبره. اوس زه راځم زه دلته ویژوال بیسک ته رالم او په دې کې زه غواړم چې یو بل ماډیول راولم انزرټ ماډیول مې ورته راوسته فار ایگزامپل سب XYZ. صحیح شوه. باید د سب روټین نیمز یو شان نه وي. صحیح شوه. ځکه چې تاسو کله کالینګ کوئ نو هلته بیا ایرر تاته شو کوي. صحیح شوه. زه راځم زه ورته چې فار ایگزامپل ډیم رو نمبر از انټیجر مې ورته واخیسته فار ایگزامپل ډیم کالم نمبر از انټیجر مې ورته واخیسته نو زه داسې ورته وایم چې رو نمبر دې ماته څه وي 5 وي او کالم نمبر دې ماته څه وي هغه هم 5 وي. صحیح شوه. نو زه ورته وایم چې سیلز آر نم کاما سی نم ډاټ سلیکټ بس زه ګو ورته وکړم ماته اتوماتیکلي 5 انتخابېږي. زه ورته وایم چې نه دا رینج A1 کې چې کوم معلومات وي دا ماته از رو واخله او دا رینج B1 کې چې وي هغه ماته از کالم واخله. صحیح شوه. او دغه دپاره زه غواړم چې یو بټنه کریټ کړم خو فارم کنټرولز نه اکټیو ایکس کنټرول. اکټیو ایکس کنټرول ما دا یو شان
بټن راوستله راټ کلیک ور باندې کوم کمانډ بټن آبجیکټ ایډیټ ته راځم او زه ورته وایم چې فار ایگزامپل سلیکټ زه دلته راځم هلته فار ایگزامپل 5 لیکم هلته فار ایگزامپل 10 لیکم صحیح ده زه راځم او زه ګو ورته وکړم ماته اتومیټیکلي 5 نمبر رو او 10 نمبر کالم ماته انتخابېږي اوس زه غواړم چې دې بټنې ته کال وکړم د ایکس واي زیډ سب روټین ته صحیح شوم زه به راشم ډیزاین موډ ته او په دې باندې به ډبل کلیک وکړم اوس زه ورته وایم چې کال ایکس واي زیډ صحیح شوم زه به سمپل راشم ډیزاین موډ نه به ووځم اوس زه ورته وایم چې ماته 2 نمبر کالم ته لاړ شه او 5 نمبر رو ته لاړ شه بس سلیکټ باندې زه کلیک کوم اتومیټیکلي 2 نمبر کالم ته راوړي 5 نمبر رو ته مې راوړي اوس که تاسو دا کال ورته ونې لیکئ هم څه خبره نه ده صحیح شوه دا کال که تاسو ونې لیکئ هم څه خبره نه ده سمپل دغه میکرو نیم ورته ولیکئ نو تاسو ته به اتومیټیکلي دا هغه میکرو په دې باندې اپلای کیږي صحیح ده که نه اوس زه راځم شیټ نمبر 2 ته او ویژوال بیسک ته رالم او زه راځم دلته موډیول نمبر 4 ته او په دې کې زه غواړم چې یو بل سب روټین هم راولم سب ورته لیکم فار ایگزامپل دا مې یو څه شی کریټ کړو یو سب روټین ما جوړ کړه زه ورته وایم چې رینج B1 کې راته څه ولیکه ډاټ ویلیو از ایکول ټو که راته ډبل کوټس نیم سره او رینج فار ایگزامپل C1 کې راته څه ولیکه که ډاټ ویلیو تاسو نه لیکئ هم څه خبره نه ده پروګرام راته ولیکه او فار ایگزامپل رینج D1 کې راته څه ولیکه ډاټ ویلیو زه ورته نه لیکم هېڅ مشکل نشته دی لیکه راته فی واخله بس سمپل ګو باندې کلیک کوم دا اتومیټیکلي نیم پروګرام فی راته اتومیټیکلي په خپله باندې راځي زه کولی شم چې دغه فنټ ته کلر یې هم چینج کړم د همدغه کوډینګ په ترو باندې سایز یې هم چینج کړم ایټالیک بولډ انډرلاین یې کړم او دغه ډیزاین یې هم ورته بدل کړم صحیح ده زه به راشم دا ټول به کمنټ بلاک کړم او زه ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج B1 نه واخله تر D1 پورې dot font for example dot color is equal to VB for example red دا مې ورته واخیسته زه ګو باندې کلیک کوم ته اتومیټیکلي دا سور کلر اخلي ښه سټنډرډ کلر ما سره 8 کلرز دي چې کوم VB red VB green VB yellow دغه شان لیکل کیږي red blue green white black magenta cyan and yellow صحیح ده که نه نو زه ورته وایم چې ما ته همدغه کاپي که کنټرول سی دا مې دغه شان پیسټ که زه غواړم سوري زه ورته وایم چې د دې کلر زما نه دی په کار د دې فار ایگزامپل کلر انډکس زما په کار دی یاد ساتئ ښه زه راځم زه ورته وایم چې دغه سپیلنګ ما نه غلطېږي کنټرول جی پریس کوم کلر انډکس بس ټیپ پریس کوم ماته اتومیټیکلي داخلي کلر انډکس کې تاسو ته نمبر لیکلی شئ تر شپږ پنځوس پورې زه ورته وایم چې دې ته 1 نمبر 1 کلر ورکړه صحیح شوه زه راځم F8 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 1 مطلب تور دی صحیح شوه زه ورته وایم چې دې ته 5 راته ورکړه دا به زه ریسیټ کړم اوس راځم F8 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 نو 5 موږ سره څنګه دی موږ سره ګرین بلو دی صحیح شوه دا ما سره کلر انډکس اوس زه راځم دا زه ریسیټ کوم او زه ورته وایم چې زما څه شی په کار دی ایټالیک صحیح شوه او ورته وایم چې is equal to true صحیح ده که نه ایټالیک به ماته true شي او بولډ ورته اخلم دا هم دې ماته true شي او همدغه شان انډرلاین اخلم صحیح ده ډاټ انډرلاین is equal to true دا دې ماته true شي صحیح ده که نه او بیا زه راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ډاټ نیم د دې نیم دې ماته څه شی شي دې نیم دې ماته فار ایگزامپل ایریل شي بس زه راځم F8 دا ماته 5 شو ایټالیک هم ماته شو بولډ هم شو او انډرلاین هم شو او د دې نیم هم موږ سره ایریل شو صحیح شوه که ریډ غواړئ دا موږ ته دوباره ریډ شي دا به هم ریډ شي دا به هم ریډ شي صحیح شوه اوس زه غواړم چې دغه انډرلاین دې ماته ختم شي دا ماته فالس واخیسته او بس زه راځم F8 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 انډرلاین ختم شو صحیح ده او غواړم چې دا دې ماته کلیبري شي کلیبري صحیح شوه
this one F8 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 موږ سره کلیبري شو. که تاسو غواړئ چې دا کوډ د موږ ته صرف دغه ځای پورې کېږي تاسو هغه شان چیک ورته ولګوئ او راشئ ګو ورته والئ تاسو ته به اتومېټیکل دې ځای پورې دا اپلای کېږي. صحیح ده که نه؟ ډایرکټ دا ورباندې نه اپلای کېږي بس دې باندې کلیک کوم دا ایسته کېږي او راځم دغه شی. صحیح ده. اوس زه راځم زه ورته وایم چې دغه رینج ته چې کوم دی دې ته زه غواړم چې څه بارډرز ورته ورکړم. صحیح ده. څه بارډرز ورته ورکړم. نو زه به راشم ته به ولیکم چې ډاټ بارډرز. صحیح ده که نه؟ dot line style is equal to for example excel control j press کومه for example thick هم ورته اخیستلی شي thin هم ورته اخیستلی شي excel for example double هم ورته اخیستلی شي for example dot والا هم ورته اخیستلی شي. ورته چې for example excel thin بسې go دغه ماته اتومېټیکل دا به راته وایي. اوس زه ورته وایم چې پروګرام باندې ماته چلی پاکش کا چې کوم ډایګنل اپ او ډایګنل ډاون دوه دانې څه شی دي بارډر دي. صحیح ده. تاسو به راشئ ورته وبه لیکئ چې رینج فار ایگزامپل B1 نه والا تر D1 پورې ډاټ بارډرز ډاټ لاین سټایل سوري بارډر چې واخیست تاسو به دغه شان بریکټ خلاص کړئ. Excel diagonal down دا مې ورته واخیسته تاسو دغه ایج باټم او ایج لیفت دغه مختلف قسمه تاسو واخیستلی شئ. خو زه راځم diagonal down دا مې ورته واخیسته dot line style is equal to for example Excel double. صحیح ده. دا مې ګو ورته واخیسته خو نه زه ورته وایم چې دغه ټولو نه یې راته کلیر کا Excel نن مې ورته واخیسته. صحیح ده. دا مې ګو کړو زه ورته وایم چې زما صرف C1 باندې پکار دی بس زه به راشم C1 به ورته ولیکم او دا هم ګو. صحیح شوه. ورته راشم ډبل ګو. صحیح شوه. اوس زه غواړم چې هغه اپ والا پې اپلای کړم بس اپ ورته ولیکم او دا هم ګو دې منې شریف والا ته اپلای کړم. اوس که زه غواړم چې ایکسل نن دا دواړه ماته نن کا دا یو هم ماته نن شو او دا ورته ډاون اخلم. صحیح. دا هم ګو دا هم ماته نن شو. اوس زه غواړم چې دغه بارډرز ته څه کلر یې ورکړم. صحیح شوه. دا مې فار ایگزامپل ډبل ورته کړو او دا مې ګو ورته واخیسته. زه غواړم چې دغه ته څه کلر یې ورکړم. صحیح ده. زه بلته راشم ډاټ کلر یا ساتئ چې کلر کې موږ وی بي کلر وی بي ګرین یا RGB دا ورته لیکلی شو او کلر انډکس کې موږ ورته نمبرز لیکلی شو تر 56 پورې. بس زه کلر ورته اخلم از ایکول ټو RGB. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل 15 دې پکې ریډ شي شل دې پکې ګرین شي او بلو دې پکې فار ایگزامپل 50 شي. تاسو اوس ورته وګورئ ګو مې واخیسته دغه شان راغلی. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل یو نیم سل دې پکې ریډ شي دا مې ګو واخیست دغه شان شو. فار ایگزامپل 200 دې پکې ریډ شي ګو مې واخیسته دا به دغه شان راته راشي. صحیح ده که نه؟ چې دا تاسو کوم ځای کې کتلی شئ دا تاسو کولی شئ چې دا دې ځای کې هم تاسو وګورئ. صحیح ده. کسټم ته راځم دې ځای کې چې فار ایگزامپل 200 دا 500 دا هم فار ایگزامپل 100. صحیح شو. دا مې ګو ورته واخیسته دا هم سره فنډ دی که نه دغه شان کلر. صحیح شو. اوس زه راځم بیا ویژوال بیسک ته همدغه ته رالم. زه ورته وایم چې زه دغه سنګل غواړم خو سنګل کې ماته دا لږ ویټ ډبل وي. صحیح ده. ایکسل فار ایگزامپل نن مې ورته واخیسته بس دا ګو ماته اتومېټیکلي دا نن شو خو دغه کلر په تور باندې دا موږ سره دغه شان راغلی. صحیح شو. دا مې دا ورته واخیسته ګو دا موږ ته نن شو. اوس زه غواړم چې دا دې موږ ته لږ څنګه شي ډاټ ویت ورته اخلم. صحیح شوه. از ایکول ټو 4 دې موږ ته راشي. صحیح شوه. دا مې ګو واخیست موږ ته ګوره 4 پورې خط راغی. تاسو ایکسل فار ایگزامپل میډیم هم ورته لیکلی شئ مطلب چې دا دې موږ ته میډیم شي او یا که تاسو فار ایگزامپل زیات غواړئ ایکسل ډبل ورته واخلئ یا فار ایگزامپل ایکسل 10 ورته واخلئ دغه شان تاسو یې کولی شئ یا ایکسل تک ورته واخلئ. صحیح ده. تک مې ورته واخیسته بس ګو دا موږ ته تک شي. اوس زه راځم یو بل موډیول ته
زه ورته لیکم چې سب ای بي سي. صحیح شوه. زه ورته وایم چې ماته خان نوم راته ورکړه، کوم ځای ته یې ورکړه؟ زه ورته وایم چې فار اګزامپل رینج B1 ته راته ورکړه. صحیح شو. ډاټ ویلیو چې کوم دی او همدغه زما په میسیج باکس کې پکار دی. بس زه ګو وکړم نو ماته به دا ځکه ایرر شو کېږي ځکه چې دا موږ سره د یو سب روټین نیم دی. صحیح شوه. نو دې د وجې نه دلته راځم خان ای ورته لیکم، خان ای ورته لیکم، نو زه ګو وکړم ماته اتومیټیکلي نیم دې ځای کې راولي. صحیح ده. اوس زه راځم زه ورته وایم چې ماته په رینج B10 کې همدغه معلومات راته راوله. دا کوم ویلیو چې ده که دا ماته د خان څخه راته راوله، هلته یې راته راوله. ګو مې کلیک ماته اتومیټیکلي هلته راوستله. که تاسو فار ایگزامپل دا کلیر کوئ او دا هم کلیر کوئ، صحیح ده که نه؟ همدغه شان تاسو راغلی دلته دا مې ډیلیټ سوري دا کلوز واخیسته، دا زه کنټرول ایکس کوم، دلته کنټرول وي سره پریس کوم او دا از ایکول ټو. صحیح ده. نو ما ورته داسې ولیکه چې ماته په B10 کې څه ولیکه، دا د B1 والا معلومات ماته ولیکه. ورته زه پاکوم ویژوال بیسک، بس ګو مې واخیست ماته اتومیټیکلي هلته راغلی. اوس که زه ورته ویم چې نه چې کوم ځای کې زه ولاړ یم په هماغه ځای کې ماته دغه معلومات راوله، زه به راشم دې په ځای به څه ورته ولیکم؟ سمپل او اسانه اکټیو سیل. صحیح شو. بس ګو مې واخیست هلته به راته راشي. دلته ودرېږم فار ایگزامپل ګو دلته به راته راشي، فار ایگزامپل دې ځای کې ودرېږم. نو دا B1 والا چې کوم معلومات هغه ماته په اکټیو سیل کې راته راوسته. یا که تاسو وایئ چې د اکټیو سیل څخه یې راته یو رو لاندې راته راوله، بس ډاټ آفسیټ یو رو لاندې 0 کالم ډاټ ویلیو کو ویلیو نه هم ورته لیکي، مشکل نشته دی. بس ګو دې نه به راته لاندې راشي. دلته ودرېدم فار ایگزامپل ګو د اکټیو سیل څخه راته لاندې په دې ځای کې راته راوسته. تاسو کولی شئ چې د یو شیټ څخه بل شیټ ته هم معلومات راولئ. ګورئ شیټ نمبر 1 کې زه ودرېږم، زه ورته یم چې I8 چې کوم دی دا یو دا ماته راوله کوم ځای ته؟ دې ځای ته راته راوله. صحیح ده. تاسو به څه ورته ولیکئ؟ شیټس شیټ 2 دی که نه؟ شیټ 2. صحیح شو. دې کې ما سره رینج E5 دی. د E5 کې ماته څه وکړه؟ د شیټس شیټ 1 نه ډاټ رینج I8 نه ویلیو راته صرف راوله. څه راته راوله؟ ویلیو راته صرف راوله. بس دا مې ورته کمنټ بلاک کړ. زه راځم ګو باندې کلیک کوم، ماته اتومیټیکلي هم یې راته راوسته په E5 کې راته کېښود. همدغه شان تاسو کولی شئ چې د یو وربک څخه بل وربک د هم معلومات ویسئ. ښه اوس زه راځم بیا انزرټ ته، بل ماډیول راولم، بل ماډیول مې راوسته. زه دلته راځم فار ایگزامپل سب شو فار ایگزامپل هاید میکرو یا سب روټین. صحیح شو. بس میکرو مې ورته ولیکم. زه ورته یم چې ماته اپلیکیشن ډاټ ډسپلی څه راته شو که؟ زه ورته یم چې ماته فول سکرین دا راته شو که. بس ټرو مې ورته واخیست، ګو مې ورته واخیست، ماته فول سکرین شو. اوس زه غواړم چې دا دې ماته فول سکرین نه شي، فالس مې ورته کړ. ګو دا ماته اوس دوباره څنګه شو؟ کلیر شو. بیا زه ورته راځم کنټرول جے، زه ورته یم چې ماته ډسپلی کا سکرول بارس از ایکول ټو ټرو. بس دا خو ماته شو کېږي. اوس که زه ورته یم چې ماته هایډ کا، نو زه به ټرو په ځای ورته فالس لیکم. ګو ماته به نه شو کېږي. غواړم شو یې کړم ټرو، ګو دا به ماته شو شي چې که موږ په آپشنز کې هم کولی شو. بیا زه رالم کنټرول جے مې پریس کړ، زه ورته یم چې ماته شو که څه شی فارمولا بار از ایکول ټو فالس دا راته هایډ کا، فارمولا بار به راته هایډ شي. غواړئ شو یې کړي، بس ټرو یې کړه او دا ګو وکړه، تاسو ته به اتومیټیکلي دا شو شي. اوس زه غواړم سټیټس بار هایډ کړم. صحیح شوه. کنټرول جے سټیټس بار دا دې ماته فالس شي، مطلب دا دې ماته هایډ شي. شو کېږي دې ماته نه، بس هایډ شو. شو دې راته شي ټرو ورته واخله. اوس زه غواړم دغه ټول وینډو ختمه کړم. صحیح شوه. ډاټ ویزیبل فالس یې ورته کړه. صحیح شوه. ګو ګوره موږ ته اتومیټیکلي د ایکسل والا چې کومه وینډو وه هغه ماته ختمه شوه. غواړې پیدا یې کړي،
بس ګو تاسو ته اتوماتیکلی بیا شو شي. صحیح ده که نه؟ اوس زه ورته وایم چې ما ته د اکټیو شیټ نیم راته راکړه. اپلیکیشن ډاټ اکټیو شیټ نیم ورته ولیکه. صحیح شوه. په کوم ځای کې ورته درکړي؟ زه ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج D5 کې راته راکړه. صحیح ده که نه؟ ګو مې واخیسته ماته په D5 کې راته راکړه چې دغه اکټیو شیټ نیم څه شی دی؟ شیټ 2 دی. یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل شیټ نیم مې نه دی پکار، اکټیو وربک مې پکار دی. ډاټ نیم ګو مې واخیسته ماته بک نیم راته راکړو چې بک نمبر 1 دی. صحیح ده که نه؟ یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل یوزر نیم مې پکار دی، همدغه شان ګو ورته اخلم ماته یوزر نیم راته راکړو. یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل شیټس مې ورته واخیسته، زه ورته وایم چې د اول شیټ نیم څه شی دی هغه ماته راکړه. ګو مې واخیسته ماته وایي شیټ نمبر 1 دی. دویم شیټ څه نوم دی؟ شیټ 2 دی. دریم شیټ څه نیم دی؟ شیټ 3 دی. څلورم شیټ څه نوم دی؟ ماته وایي چې څلورم شیټ په دې کې نشته، آوټ آف رینج. صحیح شوه. ورته وایم بس ماته دریم نمبر والا راته راکړه. ګو مې واخیست شیټ 3 راته شو کړه. اوس زه ورته وایم چې ما شیټ نمبر 1 ته بوځه، شیټس یا دغه شان لیکم ورته چې فار ایگزامپل اپلیکیشن ډاټ ورک شیټس اول نمبر شیټ ډاټ اکټیویټ. صحیح شوه. ګو مې واخیسته ماته وایي چې ورک شیټس شیټ 1 ډاټ اکټیویټ. ګو ګوره زه راوستم کېدای شي موږ سپیلنګ ورته غلط لیکلی و. صحیح ده. اوس ورته وایم چې ما شیټ نمبر 2 ته بوځه، زه به ورته 2 ورته دلته ولیکم. ګو زه شیټ 2 ته درته راوستم. صحیح شوه. یا دغه شان هم تاسو ولیکئ، تاسو دغه شان ولیکئ چې شیټس فار ایگزامپل دویم نمبر غواړئ، دریم نمبر غواړئ، اول نمبر غواړئ، ډاټ فار ایگزامپل سلیکټ. صحیح شو. ګو مې ورته واخیست زه یې هلته راوستلم. یا فار ایگزامپل شیټ نمبر 2 ته ما بوځه، ډاټ اکټیویټ هم ورته اخیستلی شئ. ګو زه شیټ 2 ته راوستلم. صحیح ده که نه؟ اوس زه راځم زه تاسو ته یو بله میکرو ته کریټ کوم، سب روټین سب فار ایگزامپل AA دا مې ورته واخیسته. زه دلته راځم فار ایگزامپل ډیم کاونټر از انټیجر. صحیح ده. زه غواړم چې سیریل نمبر دپاره یو میکرو کریټ کړم چې 1 نه تر 10 پورې موږ ته څه کوي، موږ ته سیریل نمبر راته راولي. فور کاونټر مې ورته واخیسته یو نه واله تر 10 پورې. سلیکشن ډاټ ویلیو از ایکول ټو څه شي سره کا؟ کاونټر سره کا. صحیح ده که نه؟ بیا مې ورته سلیکشن واخیسته ډاټ آفسیټ، ما ته یو رو لاندې ځه، 0 کالم راته خواته ځه، ډاټ سلیکټ کوی راته. صحیح ده که نه؟ بس سمپل نیکسټ کاونټر. کاونټر که تاسو نه ورته لیکئ هم څه خبره نه ده. بس زه راځم سمپل ګو باندې کلیک کوم، ماته اټومیټیکلي 1 نه 10 پورې راته راوستل. دلته ودرېږم فار ایگزامپل ګو باندې کلیک کوم، ماته به 1 نه 10 پورې نمبرز راولي. اوس زه راځم زه ورته وایم چې ماته یو 2 بټنې کریټ کړه چې په هغو بټنو په ترو باندې زه دلته ویلیو زیاتولی او یا هم کمولی شم، او یو راته ریسټ دپاره راوله. او دې باندې ډبل کلیک فار ایگزامپل دې ته لیکم چې ریسټ. صحیح ده که نه؟ بس دې بټن باندې رایټ کلیک اساین میکرو ته راځم او بس نیو باندې کلیک کوم. زه ورته وایم چې په رینج A1 کې ډاټ ویلیو راته ولیکه از ایکول ټو د همدغه رینج 1 ډاټ ویلیو سره یو جمع کوه. بس سمپل او اسانه. دا به تاسو کاپي کوئ، په تاسو راشئ لیو ورته او دې کې هم اساین میکرو، نوم ته هم زما ضرورت نشته، هلته اوس زه ماینس لیکم. صحیح شوه. او د ریسټ ته راځم او اساین میکرو ته راځم، نوم ته هم زما ضرورت نشته، دغه نوم موږ ته صحیح دی. بس ډبل کوټس 0 ډبل کوټس چې کله زه په دې باندې کلیک کوم دې بټن 2 باندې په A1 کې د ماته 0 ولیکلی شي. بس کلوز. هایر باندې کلیک کوم یو ماته زیاتېږي، لور باندې کلیک کوم یو ماته کمیږي، ریسټ باندې کلیک کوم ماته 0 کېږي.
لور ماته ماینس ته ځي هایر ماته پلس ته ځي صحیح شوه او ریسیټ دا 0 کیږي. اوس زه غواړم چې د انپوټ باکس په تھرو باندې تاسو ته څه رینجونه انتخاب کړم او راځم یو نوی موډیول ته فار ایگزامپل سب سلیکشن فار ایگزامپل دا مې ورته واخیستو. زه دلته راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ایکس دپاره انپوټ باکس چې دا به انشاءالله په روان درسونو کې وایو. زه ورته لیکم چې انټر with here بس simple. y دپاره لیکم چې فار ایگزامپل input box enter head here بس simple ساده ډېر زیات اسانه او ډېر زیات ساده. بیا ورته زه لیکم چې selection dot resize x دې موږ ته رو وي او y دې موږ ته کالم وي dot select ډېر اسانه او ډېر ایزي. زه دلته راځم دې دپاره یو بټن هم کریټ کوم ایمن ډبل کلیک ښه د هغې څه شی نوم دی دا به زه کاپي کړم کنټرول سی کاپي دا کلوز دلته ورته پیسټ کړه بس سمپل ایمن زه کلیک کوم ماته چې انټر ویت زه ورته وایم چې فار ایگزامپل 5 او انټر هیډ فار ایگزامپل 3 دا مې اوکې ورته واخیسته موږ ته 15 دانې څه انتخاب شو روګانې او 3 کالمونه. فار ایگزامپل دلته ولاړې ما زه ورته وایم چې فار ایگزامپل 2 دانې د ویت وي او 6 دانې د هیټ وي بس 2 او 6 صحیح شوه. یا که موږ چېرته غلط شوي وو نو موږ به راشو دلته به ورته وای کړو او دلته به ورته ایکس کړو صحیح ده. زه دلته راځم فار ایگزامپل زه دلته یم صحیح ده. زه ورته وایم چې انټر ویت ته فار ایگزامپل 5 اخلم او هیټو ته فار ایگزامپل 2 اخلم که مې کلیک کړو نو 2 موږ ته ویت هایټ شو او 5 موږ ته ویت شو صحیح ده که نه. همدغه شان که تاسو فار ایگزامپل راشئ دلته ودرېږئ او دلته تاسو فار ایگزامپل غلط لیکئ او دلته فار ایگزامپل صحیح ورته ولیکه تاسو ته ایرر شو کیږي. زه ورته وایم چې کله موږ ته ایرر راشي نو ما ته په هغه ایرر کې داسې کار کوه چې ما ته یو میسیج باکس راته راکوه صحیح ده. زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل on error go to ZUH تاسو هر څه ورته لیکلی شئ صحیح شوه. دلته زه لیکم چې exit sub دلته لیکم چې ZUH MSG box ما ته څه ولیکه چې sorry your width or height is incorrect صحیح شوه. هلته ورته لیکم چې VB اوکې کینسل پلس VB کریټیکل اواز دې هم ماته راکړي او ټایټل دی زما ټایټل وي ZUH وي او بس انټر سوري دا به پاکي انټر بس اوس تاسو ورته وګورئ. تاسو فار ایگزامپل راغللی او دا مو کلوز کړو دا مو اوکې کلیک کړو. اوس که تاسو فار ایگزامپل دې ته ګیستی او تاسو ورته ولیکئ چې 2 فار ایگزامپل 5 ورته ولیکئ تاسو به انتخاب شي. که تاسو فار ایگزامپل راغللی دا مو صحیح ورته ولیکه دا مو غلط ورته ولیکه تاسو ته وي بي کریټیکل هم یې درته درکړه sorry your weight or height is incorrect او دغه تاسو ته ټایټل درکړه چې دا به انشاءالله به ووایو او دا به انشاءالله موږ په روان درسونو کې ووایو. اوس راځم لاست نمبر ټریک ته چې هغه موږ سره میکزیمایز مینیمایز ریسټور ډاون او کلوز بټنې دي صحیح شوه. نو زه راځم سمپل همدغه بټنې دلته کریټ کوم ښه. زه راځم د میکزیمایز باندې ډبل کلیک کوم او زه ورته وایم چې اپلیکیشن ډاټ وینډو سټیټ is equal to maximize راته کړه صحیح شوه. ډبل کلیک همدغه ورته کاپي کوم کنټرول جی دا ماته فار ایگزامپل مینیمایز کړه صحیح ده که نه. او ریسټور ډاون ته زه راځم دلته وایم چې فار ایگزامپل ایکسل نارمل یې راته کړه کنټرول جی صحیح شوه. او کلوز دپاره زه راځم دلته وایم چې فار ایگزامپل this workbook ډاټ کلوز او بس کلوز زه به دا اول سیف کړم ډیسکټاپ کې به یې سیف کړم او فار ایگزامپل میکرو دا ما سیف کړه صحیح شوه. زه راځم او ډیزاین نه چې کېسته کوم مینیمایز یې راته کړه مینیمایز به راته شي
ریسټور ډاون دې راته کا، میکزیمایز دې راته کا، کلوز دې راته کا، اتوماتیکلی به راته دا کلوز شي. اوس زه غواړم چې دا مکمل چې کوم دا ایکسل دی دا دې ماته کلوز کیږي. صحیح ده. زه به راشم او ډیزاین ته کلوز باندې ډبل کلیک، دلته ورته لیکم چې فار ایگزامپل اپلیکیشن ډاټ کویټ، بس کلوز کلیک ایسته کا، کلوز یس دا ماته سیف هم کا، اتوماتیکلی ماته دا کلوز شو. صحیح ده. اوس زه غواړم چې کله زه په کلوز باندې کلیک کوم ماته دا میسج راته راکړي. صحیح شوه. تاسو به راشئ ډبل کلیک په دې باندې وکړئ او ته به ورته ولیکئ چې فار ایگزامپل ABC is equal to MSG box. صحیح شوه. Do you want to close the Excel؟ صحیح شوه. بس دا مې ورته واخیسته. if ABC is equal to VB okay. ښه زه بلته راشم اول خو به راشم زه بلته ورته واخلم چې VB okay cancel. بس دا مې ورته واخیسته. ښه زه اوس راځم VB okay دین. زه ورته یم که چېرته دا راته VB okay شي زه okay باندې کلیک وکړم نو ماته څه راته وکړه اپلیکیشن ډاټ کویټ راته که، او ایلس که چېرته دغه شان نشي نو بیا راته کلوز کوه end if. بس که تاسو هغه ورته نه لیکي هم څه خبره نشته. بس سمپل راشئ کلوز باندې کلیک کړئ دا راته څه راغی. ABC کیدای شي موږ دلته میکرو جوړه کړې وي، دا مې دغه شان ډبل سی که. صحیح ده. زه راځم کلوز باندې کلیک کوم. ګوره موږ ته څه شی راغی، میسج راغی do you want to close the Excel. زه ورته یم چې کینسل. بس هیڅ هم ونه شو. زه غواړم چې کلوز یې کړم. بس اوکې مې کلیک کړ او سیف. دا به اتوماتیکلی ماته کلوز شي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره په Excel VBA کې لیسن نمبر 2 چې دې کې موږ هغه بنیادي او بیسکس معلومات تاسو ته وړاندې کړو.